السلام علیکم ملګرو خدای دې وکړي چې راته روغ او جوړ به داسې حد که لایک مانه غوښتي وای ملګرو زه نن غواړم تاسو ته یو داسې اپلیکیشن وښیم چې تاسو څنګه کولی شئ یو تصویر ته ډیزاین ورکړئ یعنې دا د اختر پر رسېدو سره ما غوښتل تاسو ته دا اپلیکیشن وښیم چې کله د اختر ته فیسبوک ته عکسونه جګوئ تاسو ډیزاین ورکړئ اختر مبارکي پورې ولیکئ ما هم غوښتل تاسو ته دا اپلیکیشن وښیم نو راځئ ملګرو چې سیټینګ طریقه درته وښیم راځه چې ویډیو شروع کړو تر ویډیو شروع کېدو نه مخته موږ که زموږ چینل سبسکرایب کړی نه وي سبسکرایب کړئ او ورسره په خوا کې د بیل آیکن پریس کړئ چې تر څو زموږ هره نوې ویډیو تاسو ته تر ټولو دمخه در ورسیږي نو راځئ ملګرو چې ویډیو شروع کړو نو ملګرو زه اول هغه کس درخان چې ما پرې جوړ کړی دی یعنې پرې ډیزاین کړی یم زه اوس مکمله طریقه تاسو ته هم ښیم خو دې طریقې نه مخته به اول درته د اپلیکیشن وښیم کوم اپلیکیشن کې تاسو کولی شئ چې دا رقم ښایسته ډیزاین وکړئ دا یو اپلیکیشن دی ملګرو دا یو اپلیکیشن دی تاسو یې ډېر په اسانۍ سره د پلی سټور څخه راښکته کولی شئ نو ما راکوس کړی دی زه اوس غواړم چې مکمله طریقه یې تاسو ته وښیم نو ملګرو اول عکس درته ښیم چې کوم عکس ما پرې جوړ کړی دی ما دلته یو عکس دی دا عکس مې پرې جوړ کړی دی تاسو وینئ ملګرو دا یو ډېر سټایلي یعنې ډیزاین یې ډېر لوکس راغلی دی دا رقم عکس جوړولو طریقه زه درته وښیم څنګه یې کولی شو موږ دا رقم عکس ډیزاین کړو نو ملګرو راځئ چې ویډیو باندې فر وکړو راځم د پروګرام اپلیکیشن راخلاصوم دې نه بعد زه دلته خپل یو سپین بکګراونډ ورته انتخابوم سپین بکګراونډ ورته انتخابوم ملګرو لږ صبر کوم نو ملګرو دا عکس راښکته کړو بیا به د پورته درې ټکي نشانه باندې کلیک وکړئ دلته به د عکس ډیزاین ورته انتخاب کړئ څومره عکس تاسو غواړئ زه اوس دومره ډیزاین ورته انتخابوم دا د لیکل پکې راغلی دا به د کلیک به پرې وکړئ په دا لیکنه باندې د بلټې نښانه به ووایئ نو اوس به ملګرو دې تلسنګ اپشن ته د سکرین اپشن ته راشئ دلته به اوس هغه فوټو چې ته غواړې چې جوړې کې ورته راواخلئ زه غواړم دا فوټو دی دا پکې جوړ کړم نو ملګرو تاسو به دلته په دې اپشن باندې کلیک وکړئ دا ګرد اپشن باندې به وکړئ ستاسو تصویر څومره غواړئ تاسو به یې ورته انتخاب کړئ نو زه ملګرو دا دومره کوم دا به اوس ملګرو تاسو دلته وړیکی کوئ زه دا وړیکی کوم ملګرو دا په دې ځای صحیح شو اوس راځم دغې اپشن ته راځم دا اپشن ته دا کې اوس کلر ورته انتخابوم اول دین دا رقم ته یو ښکلی ورته رااخلمه د ملګرو دا شی کوم دا د لږ سایز غټوم تر څو ښه ښکاره شي ملګرو دا په تصویر باندې ولګولو نو راځم بیا په هغه باندې کلیک کوم دلته ورته دا یو انتخابوم
دا د ملګرو دا مې ورته انتخاب کړلو. دا هغه اپشن داسې سیخ کې داسې دا د ملګرو دا ملګرو سیخ سم کوي. نو ملګرو زه اوس دې ته بیا راځم دلته دا کس بیا ورته راخلم. ملګرو لږ به سیټینګ لږ داسې سلو سیف کوم. دا هغه دی ملګرو د بل رب سم نه دی راغلی. دا ورته سموم. دا دی ملګرو دا لږ سم شو. تاسو نور خپل هم څخولی شئ دې څخه ښایسته هم جوړولی شئ تاسو. زه اوس خالي تاسو ته طریقه ښیم زر داسې ته بیا یې هم راواخلئ لږ یې غټوم څه دینه بعد به بیا راشئ داسې ته به راشئ دا رقم بل به ورته راواخلئ. نو ملګرو دا به لږ سایز غوټ کړو. دا لږ سایز نو ملګرو تاسو ولیدو چې دومره یې سیخ کړو دې طرف ته لږ ډیزاین لاس لږ سکوپ غوندې دی. دا به تاسو بیا په خپله دې نه ښه جوړ کړئ. نو دلته راځم به د فلسنګ اپشن باندې کلیک کوم. دلته ورته اوس زه لیکم چې اختر مبارک شه. نو ملګرو راځم راځم د لږ څه سایز یې غټوم. دلته اوس ته لږ ډیزاین ورکوم. دلته به تاسو د بي ته راشئ بي به ورته انتخاب کړئ. دلته اوس زه ډیزاین ورکوم چې کوم رقم ډیزاین کې زه خوند راکوي زه ډیزاین ورکوم. نو ملګرو تاسو ته کوم ډیزاین خوند درکوي تاسو به یې ورکئ. دا د ملګرو دا رقم کړه. زه اوس دته کلر انتخابوم. ملګرو تاسو باید دې ته رنګ ورکولی شئ. دیني ملګرو ما تور رنګ ورته انتخاب کړو. اوس راځم
ورته انتخابوم دینه بل دلته کلر ورته انتخابوم ډیزاین ته راځم دلته ډیزاین ورته انتخابوم چې کوم یو ډیزاین خوند راکړو نو ملګرو تاسو ته که هر یو ډیزاین خوند درکوي تاسو کولی شئ چې دلته یې ورکړئ نو زه ملګرو راځم دلته ډیزاین ورته انتخابوم زه د دی پر دا ډیزاین کې دینې ملګرو تاسو ولیدل چې زموږ تصویر جوړ شو نو په اخر کې به پسې دا آپشن کلیک وکړئ میموري کارت ته یې چې کوزوئ نو زه به دا کلیک کړم دویم ورته انتخابوم دلته ځای سیو کوم دلته یې ګیلرۍ ته راکوزوم دغه د ملګرو ګیلرۍ ته راکوز شولو نو خدای مو سپارم